داسې یوه پروژه چې افغانستان د پرمختګ په لوري بیایي او هغه ده د ټاپي پروژه. د دې پروژې اوږدوالی 1800 کیلومتره دی چې 4 هیوادونه یو له بل سره د ځمکې له لارې وصلوي: ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان. عبدالمنان افغان درته ښه راغلاست وایم. دا پروژه په 1990 میلادي کال کې رامنځته شوې چې تر 2010 کال پورې د کار ټولې چارې پای ته رسېدلې، خو له بده مرغه چې په افغانستان کې د دوامدارو جګړو له امله دا پروژه لا هم پاتې وه او بالاخره په 2024 کال کې د دې پروژې کار یو ځل بیا پیل شو. د ټاپي نوم د 4 واړو هیوادونو د سرتوري څخه اخیستل شوی، یعنی ټي ترکمنستان، A افغانستان، P پاکستان او I انډیا. په ټاپي پروژه کې د غازو یو لوی پیپ غځول کیږي چې 1800 کیلومتره اوږدوالی لري. دا نل به د ترکمنستان هیواد له دولت آباد څخه د هندوستان تر فازلیکا پورې رسیږي. دا نل به د افغانستان له لارې هندوستان او پاکستان ته انتقالیږي. 140 کیلومتره په ترکمنستان هیواد کې، 215 کیلومتره د افغانستان هیواد په هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایت کې تیریږي او بیا د کندهار له لارې پاکستان کویټې ته رسیږي او 800 کیلومتره په پاکستان هیواد کې تیریږي چې له کویټې څخه تر ملتان ښار پورې بیا تر فازلیکا پورې رسیږي. د دې پروژې مکمل لګښت 22.5 میلیارده ډالر ده او د دې پروژې څخه به افغانستان ته د کال 500 میلیونه ډالر ورکول کیږي. له دې پروژې څخه افغانستان ته یوه بله ګټه ده چې په لومړیو 10 کلونو کې 500 میلیونه متر مکعب ګاز او په دویمو 10 کلونو کې بیا 1 میلیارد متر مکعب ګاز او په دریم 10 کلونو کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز افغانستان ته ورکول کیږي. په دې پروژه کې به د کال 33 میلیارده متر مکعب ګاز له ترکمنستان هیواد څخه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته رسیږي. په دې پروژه کې به د ورځې له 9000 څخه تر 12000 پورې کارګران مصروف وي چې ډیری بیکاره افغانانو لپاره به د کار زمینه برابره کړي. د دې ترڅنګ به 20 میلیونه امریکایي ډالر د افغانستان هیواد لپاره د افغانستان هیواد په ټولنیزو او روغنیزو چارو ولګول شي او د افغانستان هیواد لوی او کوچنۍ پروژې به هم په کار پیل وکړي. د ټاپي پروژې غاز واردونکی ترکمنستان هیواد او انتقالونکی افغانستان او مصرف کوونکی هندوستان او پاکستان دي. د 500 کیلو واټه برېښنا تولیدونکې یوه بله پروژه به د ټاپي پروژې ترڅنګ له ترکمنستان هیواد څخه پاکستان ته انتقالیږي او د دې ترڅنګ به د ګاډي یوه لویه پټلۍ هم جوړیږي چې 14 کیلومتره اوږدوالی لري چې د افغانستان هیواد د تجارتي مالونو د لیږدولو یوه ښه وسیله به وي او د دې ترڅنګ به یو لوی نوري پیپ هم غځول کیږي چې افغانستان به د نړۍ له انټرنیټي جال سره وصلوي او د انټرنیټ کیفیت به لوړیږي او قیمت به ټیټیږي. د دې پروژې په بشپړولو سره به د افغانستان هیواد اقتصاد لوړیږي. د اقتصاد په لوړېدو سره به د افغانستان هیواد غربت له منځه ځي. د تجارتي فعالیتونو لپاره د افغانستان حکومت د 8 بندرونو جوړول په نظر کې لري چې نیم له هغو څخه د ټاپي پروژې پورې قرار لري. له دې بندرونو څخه 4 بندرونه په فراه، بندر اسلام کلا په هرات کې، بندر سپین بولدک په کندهار کې، بندر تورغونډي په هرات کې او بندر خوشچمن. د معلوماتو له کتلو څخه نړۍ مننه.